السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا ملګری وای کوم سړی چې دوه کسان خپل منځ کې په جنګ کوي نو د دې په باره کې یو ویډیو جوړه کړه او دا پکې بیان کړه چې د دې انسان به د قیامت پر ورځ څه حشر وي. زما محترمو دا بیماری په موږ کې ډیره زیاته عامه شوې ده. بعضې خلک دې ته اړو له ګناه نه ګوري او دا ګناه نه ګڼي او بعضې خلک یې ډېر په فخر سره کوي چې دا دوه کسان مې خپل منځ کې وران کړه، د دوی مې په خپل منځ کې بې اتفاقي پیدا کړه. زما محترمو دې ته چغلخوري ویلی کېږي. زما خبرې تا ته دروړي، ستا خبرې ما ته راوړي، صرف په دې اساس او د دې غرض دپاره یې راوړي چې ما او تا خپل منځ کې وران کړي، زما او ستا خپل منځ کې بې اتفاقي راولي. دا دومره خطرناکه ګناه ده، دومره غټه ګناه ده. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی انسان ته د ټولو نه بدترین انسان ویلی دی. په انسانانو کې د ټولو نه بدترین انسان دغه انسان دی چې غلخوري چې کوي، یو بل ته خبرې وړي راوړي. دوه مسلمانان خپل منځ کې ورانوي. په معجم الکبیر للطبراني کې امام طبراني رحمه الله حدیث راوړی. د الله رسول یو ورځ صحابه کرامو ته وفرمایل آیا تاسو ته بدترین انسان ونه ښیم؟ د الله رسول ته صحابه کرامو وفرمایل ای د الله رسول ولې نه راته وښایه. وایي هغه انسان په تاسو کې د ټولو نه زیات بدترین انسان دی په انسانانو کې چې دوه مسلمانان داسې مسلمانان چې خپل منځ کې د الله دپاره د یو بل سره مینه محبت کوي، د یو بل سره اتفاق کوي، د یو بل سره یوځي او دا انسان راولګي دا دواړه خپل منځ کې د یو بل سره واچي او یو بل سره نفرتونه پیدا کړي، نو دا انسان په ټولو انسانانو کې بدترین انسان دی. او د دې انسان سزا حدیث کې داسې راځي چې د قیامت په ورځ به الله سبحانه وتعالی د دنه غوښې راشکوي، د دنه به دا غوښې راشکولې کېږي. نو دومره سخته سزا ده د دې. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په صحیح مسلم کې حدیث دی لا يدخل الجنة نمام، جنت ته چې غلخور انسان نشي داخلي دی. دا څومره لویه ګناه ده چې الله دې د جنت نه محروموي او موږ په فخر سره وایو چې دوه خپل منځ کې واچو. نه زما محترمو، دا یو لویه ګناه ده، کبیره ګناه ده چې توبه دې ویني ستا الله سبحانه وتعالی سزا درکړي، د جهنم نه دې په الله محروموي. د دې نه ځان وساته. زمونږ ډېر خلک یا خو د دې ګناه په باره کې ورته چا څه نه دي ویلي، یا ورته پته نشته، یا ورته ګناه نه ښکاري. نه زما محترمو، دا ګناه ده چې دوه مسلمانان خپل منځ کې د یو بل سره د الله دپاره بغیر د لالچه د الله د رضا دپاره په اتفاق باندې دي، اتحاد باندې دي، مینه محبت کوي د یو بل سره. ته ولې د شیطان غونته کې کردار ادا کې هغوی خپل منځ کې ورانې؟ بل قرآن کریم چې سړی ولولي، قرآن کریم کې دا د منافقینو صفت الله ذکر کړی دی چې دا خپل منځ کې ورانه چې راولي، دا یو بل چې ورانوي، د مسلمانانو بې اتفاقي چې راولي، دا د منافقانو علامه الله سبحانه وتعالی ذکر کړی ده. په من کې مرانه نوتې ده، د دې نه اجتناب پکار دی زما محترمو.